حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان په هر شپه باندې د لکونو په تعداد سره جهنميان الله تعالی د جهنم نه آزادای او په اخر شپه د رمضان باندې چې یا د رمضان اخر شپه وي یعنی یو روزه پاتې وي چې تاسو ته نفشتمه یا یو کم درشمه وای او یا نه بالکل دا رمضان ختم شي او د اختر د اعلان ته خلق منتظر وي چې اختر د میاشت د روزه نه په دغه شپه باندې الله تعالی دا څونه مخلوق چې الله تعالی په دې ټول روزه کې بخلي د دې په مناسبت سره الله تعالی عمدق مر مخلوق مسلمانان انسانان الله تعالی د اور نه خلاصي د جهنم دروازې الله تعالی تړلې وي او د رمضان په میاشت کې الله تعالی په قبر باندې مؤمنان او کافرانو دوانو له عذاب نه ورکوي خو د کافرانو عذاب بیا د رمضان د تېرېدو نه پس بیا شروع شي او د مسلمانانو عذاب چې کله رمضان راشي یا د جمعې ورځ راشي الحمدلله نو چې دا کله منقطع شي نو بیا الله تعالی ولا دوباره نه ورکوي دا د الله رحمت راغلی رمضان کې چې انسان وفات شي نو الله تعالی د قبر د عذاب او د تکلیف نه په امان کې ساتي د آخرت حساب کتاب وسره راغلی وي رمضان کې چې انسان وفات شي یا د جمعې په ورځ چې انسان وفات شي نو د آخرت حساب کتاب وسره شته د آخرت هغه تکلیف د آخرت هغه سوال او جواب حساب کتاب بوي خو د قبر د عذاب او د قبر د سوال او جواب نه الله تعالی د رمضان یا د روزي او د جمعې په خیر او په برکت سره الله تعالی ساتي حدیث کې راغلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې رمضان په دې اخیرو شپو کې عبادت کړ د حضرت عائشہ سے فرمای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخیری شپو کې خپل کور والا روچتول د عبادت لپاره په دې اخیری شپو کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لنګ مبارک کلک وخه ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنګ استعمالوه پرتوک د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعمال کړي نه دي اخره زمانہ کې د وفات نه تقریبا داسې 1 2 ورځې مخکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازار ته ووته او پرتوګي اولید د عجم او لباس راغلی خوښې شو غسته او ابن قیم یو عالم تیر شوی دی غوی نه ویم چو خو اچول نه دی خوښې شو غسته ویره دا خو ډیر زیات ته 70 شي راغلی دی ځکه پلنګ کې ګوري 70 سم نه کیږي ښه لنګ چې وخی سړی نو لک تکلیف وي مونږه پښتانه چې کله لاړ شو حج او احرام له حج او عمره له نور د سلم نیوتا صرف د دې لنګونو نه تنگ راغلی ځکه مونږه لنګ سره عادت پیو راغلی نو حضور صلی الله علیه وسلم لنګ با اچونه دا لنګ به کلک وتړه د دې لپاره چې سړی کله خټی کوي یا سړی څه د تکلیف کار کوي یا د مشقت کار کوي نه غدا جامې کلک وتړي الکوي ملا وتړه کړه بغیر د ملا د تړون نه غیر کار نه کیږي نو دا د مشقت علامه راغلی ده نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مشقت کو د عبادت لپاره به دا لنګ مبارک لک وتړو او دا روان الله سره جنري دا به ټول د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عبادت کې لونول دا رمضان 3 عشرې راغلي دي ها عشرې په عربی کې لس ورځې ته ویل کیږي دا 3 عشرې او 3 لس ورځې راغلي دي اولنې عشره د اول نه تر د لسو پورې دویمه عشره د یولسو نه تر د شلو پورې او دریمه عشره د 21 نه تر د اختر د اعلان پورې راغلي ده دا 3 عشرې راغلي نو خبر مې تاسو ته دا کوله چې دا شیطانان انسان سره الله پیدا کړی دي دا الله تعالی د خیر او د برکت او د علم او د تقوا د وجه نه د ملائکه الله تعالی طاقت ورکي او هندو او سیک او کافر سره په پړه کې سشته ایمان نشته اتل ما تاسو وی چې شیطان تانه پیسې نه پټي تانه مال نه پټي تانه سره نه پټي خو ستا په دې اړه کې چې کوم نور دی او ستا په دې اړه کې کوم تقوا ده او ستا په دې اړه کې د نیک عمل محبت دی د نیک عمل محبت کله روچت شي کنه وای کنه او کله نه کله انسان الله دې په امان کې وساتي د نیک عمل د محبت نه کله نه کله وړي کنه الا دا نن بیا تراوی کوم الا بیگا من تاجود کړی دی بیا به کوم کله نه کله د انسان د نیک عمل نظر وړي دا د شیطان هم راغلی دا د شیطان سوي حمله
کله چې ستا د ایمان د اسلام د نیکو خبرو د تقوا د الله او د رسول د محبت کې کمواله خیر او د انسانانو سره په بلای کې د غریب غربا په امداد کې کله هم ستا کمواله راځي ته په دې پیګه چې د شیطان عمله پتا باندې جاری ده. الله دې سره زما په امان کې اوسه. خبره مې تاسو ته دا کوله الله تعالی دا فرشتي را نازل کړي دا په ليله القدر کې ملاويږي. سلامونه کوي د انسانانو سره خونینو ورترغالو دی بعد خلکو ته خونینو دا بعد خلکو په خله باندې خلېږي دی باقاعده ها تلاوت چې کیږي نو دا فرشتي را کاږي سکیه ما تاسو ته ویلي دا د غوي خوراکه ده د فرشتو خوراکه سره غلې ده تلاوت او چې کله د خله خپل کوي کنه مزیدار خسته مسواک دیوالی لاچی دې استعمال کړي نو دعاګانې ده تکي او چې نسواد کړي نسواري یا سیګریټ کړي سقا پټي بدرنګ او یا سنور سقا کار دې کړي وي چې هغه سره د خلې نسقا بنزي اوګه دې خولې وي یا دې پیاز دې خولې وي اوګه دې خولې وي یا سنور بلا به تر سقا شي استعمال کړي غنه نبيام تکلیف وي وتا ستاده تلاوت اوري خو ګور زړی خني راغلي بلکې الفاظو کې راغلي چې حدیث کې راغلي چې خیرین کوي الله دې مو په امان کې اوسات.